کابل ښار کې د 15 ناحیې اړوند د خوشحال خان منې د جیم او بي برخو د نښلونکي سړک د قیره چولو چارې پیل شوې. دغه سړک د کابل ښاروالۍ د کار او ساتنې ادارې له لوري په پاخه او اساسي توګه جوړیږي چې د یو معیاري سړک ټولې اسانتیاوې به ولري. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ژمي را رسیدو نه مخکې به د یاد سړک د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستلو ته به وسپارل شي. عملا کار خیریزی لایه اولش بندرکورس جریان داره و موتور اول آمده اون انداختیم لاین کده روان هستیم. انشالله که دمی امروز به خیر می سایه را که پرایم کود کردیم تکمیل میشه دیگه. از این پیشترش هم میریم تا می رسیدن فصل زمستان هوا سرد میشه انشالله کاری تکمیل میشه کار خیریزیش. دغه سړک لومړني او بنسټیز کارونه مخکې بشپړ شوي دي او اوسمهال یې د قیره چولو چارې روانې دي. یاد سړک د 1050 مترو اوږدوالي او 10 مترو عرض په لرلو سره جوړیږي چې د شیروالي وردګ سړک به د قلعه وزیر له سړک سره ونښلوي او د ښاري ګڼه ګوڼې په راکمولو کې به رغنده رول ولري. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ښار نور نیمه ویجاړ سړکونه به هم په معیاري توګه جوړ کړي.